درنو هیوادوالو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه ډاکټر قلندر عباد د افغانستان د اسلامي امارت د عامې روغتیا د سرپرست وزیر په توګه د کرونا وبا څخه د راپېښو سختو شرایطو په وړاندې ستاسې صبر او استقامت ستایم. د کرونا وژونکې وبا لا هم په افغانستان کې او نوره نړۍ کې د انسانانو د ژوند لپاره ستر ګواښ ده او موږ ته پکار ده چې په وړاندې یې تدابیر زیات او ښه کړو. درنو هیوادوالو، د ځان ساتنه د اسلامي شریعت له وجایبو څخه یوه ده او کرونا واکسین له کرونا وبا څخه د خوندي کېدلو تر ټولو اغېزناکه لاره ده. له نیکه مرغه افغانستان توانېدلی ده چې د کرونا واکسین میلیونونه ډوزونه هیواد ته راوړي. دغه واکسین نړیوالو معتبرو کمپنیو تولید کړي او نړیوالې روغتیایي ادارې تایید کړي دي. همدا اوس د هیواد د ټولو ولایتونو په مرکزونو او همدارنګه ډېری ولسوالۍ کې د کرونا واکسین موجود ده. دغه واکسین په بشپړه توګه وړیا ده. تاسو کولی شئ پرته له لګښته د کرونا واکسین ولګوئ. د دې لپاره چې ځانونه، خپله کورنۍ او ټولنه له دې وژونکې ناروغۍ څخه وژغورئ. څومره زر چې کیږي په خپل ولایت یا ولسوالۍ کې صحي مرکزو ته مراجعه وکړئ او واکسین ولګوئ.